زه تا نه 15 پوښتنې کوم که دې 15 پوښتنو ستا جواب ها و او بیا 2 پوښتنې کوم چې هغه دپاره نه و نو ته باید خپل حالت باندې لږ تشویش شي په حیث یو مسلمان. اول پوښتنه، ته د نټفلکس سبسکرپشن لري که نه لري؟ جواب دی یس دی او که نو دی. اکثر زمونږ یس دی. ته د امازون پرایم سبسکرپشن لري که نه لري؟ اکثر وی هاو بلکې لرم. ته د جیم سبسکرپشن لري $50 ورکې؟ جواب تقریبا یس دی بلې لري. ته موبایل کې چې کوم سیم کارت لري هره میاشت ته پیسې هغه ته ورکې؟ جواب بیا هم یس دی. ته سپاټیفای سبسکرپشن لري؟ بیا اکثر د ځوانان جواب یس دی. همچنان نور ډایرکټ ډیپوزیټ چې هره میاشت ستا اکاونټ نه پیسې اخلي ډایرکټ ډیبټ په واسطه باندې او ته پکې هیڅ مشکل نه دی، تا هغه د ژوند یو برخه ګرځولې ده. اوس زه 2 پوښتنې کوم تا نه ورونو او خور، آیا ته د یو دعوتي ارګان دپاره چې کوم ستا د خوښې دی، الله دې وکړي چې هغه بنګلادیش کې دی که تیمباکتو کې دی که انګلینډ کې دی که امریکا کې دی، ته یو سبسکرپشن ورته لري چې هره میاشت ستا کومک لاړ شي هلته؟ ته یو خیریه بنسټ ته، دا اول پوښتنه ده. جواب یس دی او که نو دا به ته جواب کړي. خپل ځان سره جواب کا چې جواب مهم نه دی مقدار، ته چې $15 ورکې 10 ورکې 20 ورکې، مهم دا دی ته د یو پروګرام یو برخه یې، ته د یو میشن یو برخه یې، په حیث یو مسلمان خپل یو وظیفه ادا کوي. دویم پوښتنه، افغانستان کې حالت نه خبرې، د عوامو حالت نه خبرې چې زمونږ څه حالت دی، دنیا افغانستان پرېښې ده، لیکن افغانستان کې یو خیریه بنسټ سره ته سبسکرپشن لري چې هره میاشت ته پیسې ځي او ته مهم نه دی چې غټي وي تکراروم، اقلا د یو پروګرام د یو پروجیکټ یو برخه. جواب دی یس دی او که نو دی. دلته چې کله یو مسلمان لګیا شي چې یو ارګان سره کومک وکړي، شیطان ورته شاته راشي او 1 میلیون پښتنې په ذهن کې واچي، آیا دا پیسې ځي که نه ځي، آیا دا خو حقیقت دی او که نه دی، آیا دوی پیسې زما رسیږي که نه رسیږي، او ولا زه خو لږ زره مشکلات لرم، معاش مې کم دی، فامیل مې مصارفات مې ډیر دي، د میاشتې به $3000 مصرف وي، 2000 به کرا ورکوي، تشویبه نه. لیکن دغه 2 حالاتو کې چې کله یو دعوتي ارګان منځته راځي او کله یو خیریه ارګان منځته، د باندې اقتصادي بحران راشي، دا بینکرپسي اعلان کړي، دا داسې چې بیخي نیګیټیو شي اقتصادي. ته فکر نه کوې ورور چې دا نور شیان روان دي، څه به وشي چې ته د الله رضا دپاره د خپل آخرت دپاره یو دعوتي ارګان چې هغه ستا انتخاب چې هر څوک ته انتخابوي او یو خیریه بنسټ چې ته انتخاب کړي او یو څه د روان وي. ځکه دا خبره کوم ورونو خویندو چې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله سبحانه وتعالی هغه عمل خوښوي کوم چې دوامداره وي، حالانکه چې وړوکی هم وي. نو که تاسو منګ الحمدلله قمر کې دا سیستم لرو او تقریبا افغانستان کې واحد ارګان منګ یو دا سیستم لرو، که څوک هم قمر سره یو ځای شي، د قمر یو غړی شي او د میاشتې وړوکی مقدار ورکي، کوم پروژه دا انتخابوي او په دې پوه چې قمر 100% ډونیشن پالیسي لري چې د هره پیسه ورکوي ډایرکټ همغه پروژې ته ځي. مثلا یتیم د سپانسر کو، هره میاشت ته موږ راپور درکو چې یتیم سره کیږي څه، چیرته دی، نمبر یې، پروفایل یې، هر څه کولی شي خواته لاړ شي. د ساګانو بخش کې پیسې مصرف کړي، یتیم خانې بخش کې پیسې مصرف کړي، مساجد کې پیسې مصرف کړي، تعلیم کې پیسې مصرف کړي، سکالرشپ پیسې، ته هره میاشت راپور اخلي. لیکن بیا هم شیطان تا ته اجازه درکوي چې الله رضا پر خیره بنسټ سره یو ځای شه. او ما خلته څه ویل دي ورونو خویندو چې راشئ قمر سره همکار شئ، راځئ یو ارګان خو اقلا موږ ولرو چې 15 میلیون افغانان د افغانستان نه بیرون یو ارګان سره موږ $10 کومک وکړو. دا څونه شو؟ خپله ضرب ته ورکړه، څونه شو؟ 50 میلیون. $50 میلیون د کال چې افغانستان ته لاړ شي، څه شی نه کېږي پې؟ الله اکبر، څه شی پې نه کېږي. موږ پې کلینیک جوړولی شو، شفاخانه جوړولی شو، مکاتب جوړولی شو، زموږ 15 میلیون ماشومان باید مکتب کې وای نه دي، هغوی مکتب ته لیږلی شو. لیکن مشکل څه دی چې موږ شیطان وسوسونه ځان نشو خلاصولی. او که بیا دې خواته وګورې چې $100 زموږ هره میاشت سبسکرپشن کې روان دي، موږ پکې مشکل نه لرو که یو $10 لاړ شي 1 میلیون پښتنې راځي او هغه نه بعد ته اقتصادي بحران ته ځي، ځکه ته شیطان نه غواړي کار ته وکړې. ورور نن به شیطان باندې غالب کېږي انشاءالله. خپل کارډ او بانک به رااخلي، یو دعوتي ارګان که هغه ته انتخاب که چې هر څوک انتخابوي، که افغان انتخابوي، که آیره انتخابوي، که ته ځې یقین انتخابوي، هر سړی انتخابوي، ورشه انتخاب یې که او تو سره میاشتې $15 وس کېږي 15 ته ورکړه. لیکن ته یو دعوت یو برخه باید وسي چې هلته هر یو کس اسلام قبلي، هر یو کس قرآن لولي، ته یو برخه. دویم یو خیریه بنسټ ته انتخاب کا. زه دا وایم
چې الحمدلله قمر کې موږ بهترین سیسټمونه لرو. زه په دې دا ته چالنج درکولی شم، ته موږ ته هره میاشت خپل کومک راکړه، هره میاشت زه راپور درکوم چې کومه میاشت ته قانع نه وي چې ستا راپور صحیح نه دی، زه قانع خپل ځان کینسل کړه. هیڅ کوم تاوان موږ نه کوو، لیکن باید شیطان د وسوسې نه ځان لرې کړو او خبرې او وسوسې پرېږدو، بلکې عمل ته موږ مخکې لاړ شو. تاسو کولی شئ زموږ په سکرین کې ته لینک ښکاري، همدا اوس لاړ شه ځان ثبت کړه او هره میاشت زموږ نه راپور واخله. جزاک الله خیرا.